د مزار شریف ښاروالۍ ریاست سکتوري مسؤل په یو خبري ناسته کې د مزار شریف ښار د نظم او پراختیا په موخه د یوې ځانګړې کمیټې د کار له پیل څخه خبر ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د یادې موخې په اساس یې د زاړه محبس سیمې ته د روضې شریفې له شاوخوا څخه د غرفه لرونکو او لاس پلورونکو لیږد له سره پیل شوی دی. د روضې متصل پیادهروونه دي، همدارنګه د روضې چهار اطراف د کوم مارکیټونه چې دي د دو مخې د مارکیټونو د مخې پیادهروونه دي. په دغه سیمو کې چې کوم لاس پلورونکي دي دو په ارتباط باندې موږ قاطع تصمیم نیولی چې دا باید زاړه محبس ته انتقال کړو. یو هغه لاس پلورونکي دي چې د مارکیټونو د روضې د مخې ته یا چهار اطراف ته چې کوم مارکیټونه دي د هغو ته شا مثال لاس پلورونکي دي، هغو دپاره موږ هغه موقعیتونه مشخص کړي دي د متراژ په اندازه باندې. نو هغه هم باید خپل ځانونه منظم کړي، که چېرته چا ځانونه منظم نه کړل نو د هغو سره هم جدي او قانوني برخورد کیږي. نوموړی همدارنګه په دغه نوي ځای کې له رامنځته شوو اسانتیاو څخه خبر ورکوي او زیاتوي چې غرفه لرونکي به د زاړه محبس ترڅنګ یو کال له مالیې څخه معاف وي. مواردی که مربوط شهرواری میشه در او ارتباط شهرواری آمادگی آموتام خود گرفته و باز هم تکرار میکنیم که موضوع کرایه یک موضوع کلان است که ما با این برادرها وعده کردیم که ما یک سال از تان کرایه نمیگیریم و شما میتونیم که به شکل رایگان و به شکل مجانی از او موقعیت استفاده کنیم. د یادولو وړ ده چې دغه غرفه لرونکي او لاس پلورونکي 15 ورځې وخت لري تر څو خپل د خرڅلاو توکي د روضې له شاوخوا څخه یاد نوي ځای ته ولېږدوي.